د محمد نبی ځایناستی الراونډر شرف الدین اشرف وپیژنئ. شرف الدین اشرف د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی دی چې د 1995 کال د جنوري میاشتې په 10مه نیټه د افغانستان په کندوز ولایت کې زیږیدلی دی او دا مهال 40 کلن دی. اشرف الراونډر دی چې په ښي لاس توپ وهنه او په کیڼ لاس باندې ورو توپ اچونه کوي. د محمد نبی ځایناستی جوړېده مشکل دی خو ناممکنه نه دی. د کرکټ ډیر مبصرین او د کرکټ لوبې مینوال شرف الدین د محمد نبی ځایناستی ګڼي، خو باید ووایو چې دا مهال د نوموړي ترڅنګ قیس احمد او شاهد کمال ته هم د محمد نبی د ځایناستی جوړېدو هیله تر سترګو کیږي. کورنۍ کرکټ اشرف د 2013 کال په جولای کې د غازی امان الله خان یو ورځنی سیالیو پر مهال د امونه هنګانو لوبډلې لپاره په 12 وکټو سره مخکښ توپ اچونکی و چې په پای کې د ښې او هراړخیزې کارکردګۍ له امله د ټورنمنټ غوره لوبغاړی ونومول شو. د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د هغه د لومړي پړاو افغانستان پریمیر لیګ IPL لپاره د پکتیا لوبډله کې غوره شوی او هلته هم ښه وځلید. نړیوال کرکټ هغه په لومړي ځل د 2014 کال د جولای په میاشت کې د زیمبابوې خلاف لوبو ته په افغان ملي لوبډله کې راڅرګند شو او هلته یې خپله لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه ترسره کړه. وروسته د 2015 کال د جولای په میاشت کې د کرکټ نړیوالې شورا د 20 اوریزو لوبو نړیوال جام ته د لارموندنې په لوبو کې د افغان لوبډلې برخه وګرځید او خپله لومړۍ 20 اوریزه لوبه د نیدرلند خلاف ترسره کړه. د 2019 کال په فبروري میاشت کې هغه د ایرلند خلاف یوازینی ټیسټ لوبې ته په افغان لوبډله کې واخیستل شو خو ونه لوبېده په افغان 19 کلنه لوبډله کې. شرف الدین اشرف د 2014 کال د ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره ځوانانو لوبډلې برخه و، کومې لوبډلې چې په یاد جام کې د استرالیا او سریلانکا غوندې قوي لوبډلې ته ماتې ورکړه. یو ورځنۍ لوبې اشرف د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تر اوسه ټال 15 لوبې ترسره کړي او د توپ وهنې په برخه کې د یادو 15 لوبو له جملې په 9 اننګو کې توپ وهنه کړې چې 53 منډې جوړې کړي او یو لوبه کې زیاتې منډې 21 دي، 2 شپږیزې 2 څلوریزې وهلې او 2 کیچونه ترلاسه کړي او په همدا مهال یو ورځنۍ لوبه کې د توپ اچونې په برخه کې 11 وکټې ترلاسه کړي چې یو لوبه کې خطوب اچونه د 9 منډو په بدل کې د 3 لوبغاړو اوټ کول دي او په یو اور کې د منډو ورکولو اوسط 4.9 دی. شلوریزه لوبې اشرف په 8 شلوریزه لوبو کې 8 منډې جوړې کړي او یو شپږیزه یو څلوریزه وهلې او یو کیچ یې نیولې او د توپ اچونې په برخه کې په 8 لوبو کې 15 وکټې ترلاسه کړي. په یو اور کې د منډو ورکولو اوسط 8 دی. فرست کلاس لوبې شرف الدین په 14 فرست کلاس لوبو کې د توپ وهنې په برخه کې 402 منډې جوړې کړي. یو لوبه کې زیاتې منډې 115 دي، یادو لوبو کې یو سلیزه او 2 نیمه سلیزې لري او همدا ډول په فرست کلاس لوبو کې د توپ اچونې په برخه کې په 10 لوبو کې 50 وکټ لري چې غوره توپ اچونې 8 منډو په ورکړه سره د 2 لوبغاړو اوټ کول دي. لیست ا لوبې ځوان لوبغاړی اشرف په 15 لیست ا لوبو کې لوبېدلی چې د توپ وهنې په برخه کې 315 منډې جوړې کړي او یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 50 دي او په همدا 15 لوبو کې د توپ اچونې په برخه کې 8 وکټې ترلاسه کړي دي.